هغه خلک چې هغوی ته آسټیوپوروسس شوی، د اړوکو ډینسټي کمه شوي، په هغوی کې ضعف راغلی، کمزوري شوي، که په هغه کې د جوړونو دردونه وي، که په هغه کې د ملا دردونه وي، که په هغه کې نور د اړوکو دردونه وي، نو دغه خلکو دپاره بیا یو څو احتیاطي تدابیر پکار دي. ځکه که دی احتیاط نه کوي نو آلریډي دې انسان ته آسټیوپوروسس شوی ده، د اړوکې کمزوری شوی دی، د ملا کمزوري ده، د جوړونه کمزوري دي، دی احتیاط نه کوي نو دته مسلې راوړېدلی شي. اولنۍ خبره دا ده چې دی د زیات وزن اوچتولو نه پرهیز وکړي، ډیر وزن دی نه اوچتوي، ځکه چې د دې انسان آسټیوپوروسس شوی دی یا اډوکي کمزوري ورته راغلې ده، اډوکي ډینسټي کمه شوې ده، نو که دی ډیر وزن اوچتوي نو د ده اډوکي ماتېدلی شي یا بڼ کېدلی شي. نو اولنۍ خبره دا ده چې دی د زیات وزن اوچتولو نه ځان بچ وساتي. دویمه خبره دا ده کم وزن چې په ځمکه باندې پروت دی او دی ورته ټیټ شي او هغه راوچتوي نو دا د ده دپاره نقصاني دي، دا د ده دپاره ټیک نه دي، د دې شي نه دا ځان وساتي، په ټیټه باندې دی وزن نه راوچتوي. دریمه خبره دا ده دله دې کې احتیاط کول پکار دی چې دی په غیر هموار علاقو کې دی نه ګرځي، داسې ایریاز ته دی نه ځي چې هغه غرونه دي، خوړونه دي، خټکي دي. که په داسې غیر هموار علاقو کې ګرځي چې د هغه لارې خرابې دي نو په دغه ځای کې د ده د پرېوتلو چانسز ډېر زیات سوی دي، چونکې دته خو آلریډي آسټیوپوروسس شوی دی یا اړوکی کمزوری شوی دی. نو که دا په غیر هموار علاقه کې ګرځي، چېرته غره ته خیږي یا په خوړونه کې یا داسې په پولو او بارو باندې ګرځي نو په دغه ځای کې د ده د پرېوتلو چانسز ډېر زیات سوی دي، نو دته مسله جوړېدلی شي. نو دریمه خبره دا ده چې دا په غیر هموار علاقو کې نه ګرځي. څلورمه خبره دی په هسې ګرځېدلو کې هم احتیاط وکړي، انتهایي ډېر زیات په احتیاط سره دی ګرځي. که هموار علاقه ولې نه ده خو په هغه کې د دی په احتیاط سره ګرځي، داسې دانګونه ټوپونه د دې شي نه به بالکل دی پرهیز کوي. پنځمه خبره دا ده چې د غیر معیاري پیزار استعمال نه دی ځان وساتي، داسې پیزار دی نه استعمالوي چې هغه خوږي، په هغه کې انسان را پرېوځي. لکه مثال چاینا چپلې دي که نه، مخکې یو وخت کې چاینا چپلې راغلې وي نو هغه به یو کش کوه خوېدلو به، نو د داسې پیزار نه ځان وساتي چې دی پرې نه وځي. که دی پرېوتلو نو د ده آلریډي اړوکې کمزوري دي نو دته لویه مسله جوړېدلی شي. او شپږمه خبره دا ده احتیاط په دې کې دی چې داسې انسان د لاټي د امسا استعمال وکړي، لرګې امسا نه ده چې دا د ځان سره وګرځوي د سپورټ دپاره چې دی پرېوځي نه. دا یو څو احتیاطي تدابیر دي. که کومو خلکو ته آسټیوپوروسس شوی، اډوکي کمزوري شوي، ضعف پکې راغلی، د جوړونو او د ملا او د یو ځای بل ځای دردونه ورته راغلي، نو په کار دا ده چې هغه د دې شیزونو خیال وساتي چې پرې نه وځي چې نورې مسلې ورته رانشي.